طالبانو ډار د کورونا وایرس نه باعث د دې شو چې د نړیوالو نه د مرستې غوښتنه وکړي. نړیوالو څه ورته ویلي؟ دلته یې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا ویلي هر وګړی له کورونا وایرس نه د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې وربند وشي. ښاغلی کوبیا پر ټویټر خپل پیغام کې همدار سپارښتنه کړې چې پر مرستندویه توکو د مالیه ختمه او اغیزمنو سیمو ته د بشپړ لاسرسی او امنیت تضمین وشي. نوموړي همداراز د کورونا وایرس مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره د همغږۍ او همکارۍ غوښتنه کړې ده. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ډیری په هرات کې دي. د ښاغلي کوبیا له دې څرګندونې یو ورځ وړاندې وسلوالو طالبانو پرون دوشنبې ویلي وو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره له نړیوالو روغتیایي مؤسسو او د روغتیا له نړیوال سازمان سره همکارۍ او همغږۍ ته چمتو دي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې دوی د خپل زرګونو بندیانو د خوندیتابو برخه کې هم له نړیوالو بشري او روغتیایي ادارو خاصه پاملرنه غواړي. بل لور ته افغان حکومت کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې له بندیانو سره د هغوی د کورنیو لیدل کتل منع کړي دي. د زندانیانو د تنظیم چارو ادارې ویلي تر اوسه په بندیخونو کې د کورونا وایرس کومه مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوې، خو بیا هم په مرکزي پلچرخي زندان کې یو شل بستریز روغتون فعال شوی. پرون دوشنبې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویل د کورونا وایرس له کبله د طالبانو په زندانونو کې د افغان دولت بندیانو وضعیت په اړه اندېښمن دي. یاد وزارت پر طالبانو غږ وکړ چې د حکومتي زندانیانو وضعیت ته پام وکړي او نړیوالو روغتیایي ادارو ته هم زمینه برابره کړي چې دا زندانیان وګوري او د ساتلو شرایط وارزوي. افغان دولت همداراز د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د ګڼو دولتي ادارو یو ځانګړې ګډه کمیټه جوړه کړې چې په دې برخه کې همغږۍ او همکاري کوي او د ولسمشر د فرمانونو پلي کېدو څارل کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه شنبه اعلان وکړ چې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس ضد مبارزې لپاره 400 میلیون افغانۍ بودیجه بیله کړې ده. د خپلو بندیانو د روغتیایي وضعیت په اړه له اندېښنو سره تر دې دمه نه هم افغان حکومت او نه طالبانو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د اوربند خبره راپورته کړې. بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه 38 کسان چې پر کورونا وایرس د اختوالي شک پرې کېده او پرون د هرات روغتون له قرنطین څانګې تښتېدلي وو ډیری اوس بیرته روغتون ته ورستانه شوي دي. د هرات سیمه ییزې اداره هم وایي دغه کسان د خلکو له پولیسو په هڅه بیرته د قرنطین څانګې ته لیږدول شوي دي. د هرات د والي دفتر ویلي پر داسې میکانیزم کار کوي چې د ورته ناورین د تکرار مخ ونیول شي او د تجدید په څانګه کې ځانګړې اسانتیاوې هم چمتو کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.